یو سړی بادشاہ ته راغی، بادشاہ سره مزدور ښه، بادشاہ ته وی بادشاہ صاحب بیا وی زه ستا مزدور یم. بلکل وی خبر نه بیګا بالغ شوم. وی صحیح ده که نه مبارک شه. وی مبارک شه نه لور راکړه. بادشاہ ته چې مزدور وایي چې لور راکړه خو څه کېږي که نه، ورته وی ځه ویل دی جواب نه دی، خو لور راکړه بس لور دې پیغله ده او زه بیګا بالغ شوی. وی زه ګوره وهم دی ویل دیم جواب نه دی. څوک چې د نه کوم سوال وکړي د هغې جواب. نو وزیر یې راوغوښته وی زه پرې مشوره کوم. وی صحیح ده دی جواب دی. وزیره دغه مزدور نه دی، دا قمقل دی. وی بیګا بالغ شوی یم او لور راکړه. نو یو سزا راته وښایه، داسې سزا چې آینده کې ټول مزدوران ته عبرت وایي چې بادشاه نه لور نه غواړي. هغه ورته وی وزیران مخکې ډېر هوښیار ویلې بادشاه صاحب فقیر او مسکین ته چې سزا ورکړي که نه دې باندې ښایسته نه ښکاري. بادشاه به بادشاه سره جنګ کوي، وزیر به د وزیر سره جنګ کوي. دا صحیح نه ده. ده ته داسې یو شرط ولګوه چې نه شي پوره کولی. وی څه شرط ورته ولګوم؟ ورته ووایه چې د حاتم طایي سر راوړه. او حاتم طایي ده ته سر کله ورکوي؟ وی هلکه دا ډېر زبردست خبره راته وکړه. بیا راغی ویلې بادشاه صاحب هغه شپه تېره شوه مشوره دې وکړه. ویلې لور راکوه. ورته وی زما لور خو مهر غواړي. ویلې او مهر خو صحیح ده، څه راوړم؟ وی د حاتم طایي سر راوړه. وی لاړم ورپسې. هغه مشران وی غرضي سړی په خټه مور لګئ. بس جلالیو نور رامنډه منډې حاتم طایي کلي ته راورسېدو. حاتم طایي ورغی ویلې صاحب ستا د سخا خبرې په ټولو اطرافو د عالم کې خورې دي چې ته ډېر سخي. وی بلکل. وی زما یو ضرورت دی، یو شی مې په کار دی او تا سره شته. نو هغه راکړه. هغه وی وایه وی داسې نه اول وعده وکړه. هغه وی وعده ده چې ما سره کوم شی ابه خامخا درکو. وی بادشاه نه مې لور غوښتې ده او په مهر کې ستا سر غواړي. نو بس سر ټیټوه چې بس پرې کوم یې ناوخته کېږي چې وروړم یې. هغه ورته وی بچیه بادشاه زما سر نه دی په کار، خو تا دپاره یو دیوال ګرځولی چې حاتم طایي ده ته سر نه ورکوي نو زما دا لور به د ده نه بچ شي. داسې کار به وکړو که زه سر درم کم لور نه درکوي، هسې به ما د سر نه خلاص کړي. نو دواړه ځو بادشاه ته. نو بادشاه به تا له لور درکړي او زه به سر درکړم. وی صحیح. به دواړه روان شو. بادشاه ته ورغلم. بادشاه ته وی بادشاه صاحب ما پیژنې؟ وی څوک یم؟ وی حاتم طایي یم. وی دې سړي ته دې ووایي چې لور در کوم په دې شرط چې په مهر کې به د حاتم طایي سر راکې. نو ته لور ورکه او دی به ما نه سر کټ کړي او تاله به یې درکړي. هغه وی دا څه کیسه شوه؟ نو وزیر پسې سړی ولېږه چې راشه که نه هغه پلار خو د حاتم طایي ټول راوسته. تا خدای پوی که هغه چې راغی وی څه چلو شو؟ وی ده خو ټول حاتم طایي راوستی، قمقله دومره شرط پې راته کړي. هغه ورته وی و بادشاه صاحب دا سړی ستا مزدور دی، حاتم طایي ورته سر ورکوي او ته ورته لور نه ورکوې، نو این چی معنا دارد؟ د دې څه مقصد دی؟ نو بس هغه لور ورکړه. بلا او بلا.